رب العالمین هغه ظالم د الله دشمن چې هغه زمونږ ملګري شهیدان کړل، زمونږ په ملګرو یې تیزاب واړول، هغه د جهالت او د کفر مسلې ورسه وکړې، زمونږ د ملګرو په خېټو کې چړې ووالې. ولې دا د الله بنده نه دی؟ الله ته پې د ملایکو چړې وله په زړونو کې ووالې. یا الله دا خو یو داعي و، عقیده د توحید وه، ستا د نبي د رسالت او د سنت خدمت یې کو. دا یو عمل چې ستا امت دی او ستا بندگانو ته د محمد رسول الله امت او د الله بندگانو ته دا د محمد رسول الله دا سیرت په خوږه او شیرینه خولې ویلی دی، والله چې څونه امت پې فایده اخلي. خو زما ورونو دا اوسنی تاریخ زموږ نه دی او نه دی باطل پرست دا ګمان کوي چې موږ شیخ جمیل الرحمن شهید که رحمت الله علیه، موږ شیخ متوکل رحمت الله علیه شهید که، موږ شیخ سردار ولی رحمت الله علیه شهید که، موږ نور اهل علم شهید که ادان کړل. دا د پخوا نه د دوی عادت دی، یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم. خو د رب عادت څه ده؟ والله متم نوره، الله خپله رڼا پوره کوي انشاءالله. او رب څه وایي؟ ان فی صدورهم الا کبر ما هم ببالغه. کمه لویي، کمه غرور، کم تکبر چې د دوی سینو کې دی، دې ته د نه رسېدو والا دي. نن به هغه بېدین هم خوشحالی چې ما قتل وکړ او دې ته توجه نه کوي چې د یو مسلمان وینه تویدل چې بیت الله وران شي، الله پې دونه نه خفه کېږي لکه د مسلمان په مرګ چې خفه کېږي. او دا سوچ دې نه کوي چې موږ به د کتاب او د سنت چراغ، د کتاب او د سنت رڼا، دا د قرآن او د سنت خدمتونه بند شي. دا نه بندېږي. کله چې جناب محمد رسول الله وفات شو صلی الله علیه وسلم، سیدنا عثمان وی ما خو ویل چې زما دماغ خراب شو. عمر فاروق توره راغستې ده، والله که چا وویلې چې محمد رسول الله مړ دی د دې تورې سولت څټ لګوم او ختموم یې. محمد رسول الله څنګه مړ شو؟ ابو بکر صدیق صنعې ته تللی و، راغی. کله چې راغی ویې کتل محمد رسول الله د ګل په شان ښایسته پروت و. امام بخاري باب ذکر کوي تقبیل المیت بعد ما ادرج فی اکفانه. ښکارې که او پرې راښکته شه او په دواړه مخ یې ښکل که او ویې ویل زما دادا و ابۍ دې الله ستا نه قربان کړي، الله دې دوه مرګونه په تا نه راجمع کړي. بس یو مرګ و هغه دې وڅکه. بیا صحابې راجمع کړه، مشهوره واقعه ده. صحابو ته وایي ای ملګرو لږ راجمع شئ. من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإنه حي لا يموت. کچا دین عبادت د محمد رسول الله او د هغه د وجې نه کوو نو هغه دې پرېږدي. نن محمد رسول الله د مین نه ووته، هغه وفات شي. او کچا دین عبادت د رب العالمین کوو نو د الله صفت دا دی چې فإنه حی لا یموت، الله باندې مرګ نه راځي. او بیا دا آیات یې ولوسته وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. سیدنا عمر فاروق رضی الله عنه وی لاس مې ورپېده توره رانه وغورځېده،
والله وای د ابوبکر من کې ډېر پوهه دی ما ویل چې د آیات کنې اوس نازل شي منګ هم دا وی ورونو نن که زموږ ورور شیخ سردار ولی رحمه الله وفات شوی دی دین الله هغه پورې نه دی تړلی چې هغه و دین به یې او چې نو دین به نه الحمدلله دا ناس څومره چې نه او که دا د دنیا په ګوټ ګوټ کې دي خو چې عقیده د سلفیت دی دا یو شیخ سردار ولی دی انشاءالله نن به زموږ خفګان هغه وی که د اغلا کې نیول شوی وی مړ وی د قتل کې نیول شوی وی زنا کې نیول شوی وی د مسلمان په قتل کې شریک وی او مړ وی موږ به خفه وی څوک چې د اعلا د کلمت الله دپاره شهید شي انشاءالله دا ډېره اوچته مرتبه ده او دا موږ ټولو په ځان منلې ده دې دعوت مقام ته چې موږ راوتو موږ ګولۍ په ځان منلې ده موږ چاړم په ځان منلې ده موږ پانسي کول هم په ځان منلي دي او که موږ څوک ټوټې ټوټې کوي هم دا موږ په ځان منلي دي او چې څوک یې نه مني کور کې دي کښېني دا د بېغیرتو خلقو دعوت نه دی دا د ابراهیم دعوت دی دا د محمد رسول الله دعوت دی چې په احد کې د سر وینې څپلو ته ورسېدلې دا د حمزه بچي دي چې د احد ګټې د حمزه په وینو سرې شوې دا د نغانو تاریخ دی د شیخ الاسلام زندگی وګورئ په مرګ د جیل نه د سعید ابن المسیب زندگی د احمد ابن نصر خزاعی زندگی د امام مالک زندگی د امام احمد زندگی اولئک آبائی فجنی بمثلهم دا زموږ پلاران دي او موږ د هغو په نقش و قدم باندې ور روان یو الله سبحانه وتعالی دې زموږ او ستاسې د ټولو استقامت او صبر نصیب کړي او رب العالمین دې زموږ د دې ورور دا سفر آسان کړي الله دې شهادت قبول کړي الله دې شهادت قبول کړي الله دې شهادت قبول کړي نور دې الله موږ او تاسې ته خیر کړي الله دې زموږ او ستاسې محافظ او ناصر وګرځي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين